په دې وروستیو کې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست تر چتر لاندې د بیلابیلو لوبو لوبغاړو د پام وړ سیالۍ وکړې. دوی په کورنیو او بهرنیو لوبو کې افغانستان ته بیلابیل مډالونه وګټل. موږ د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست له ویان سره پر دې غږیږو چې د افغانستان ورزش اوس مهال په کوم لوري روان دی او هم به پر دې بحث وکړو چې دوی د هغه لوبغاړو لپاره چې اقتصادي ستونزې لري څه ډاډ ورکولی شي. راسره اوسئ. ډیره مننه مشواڼی صاحب چې وخت مو راکړ. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست په روانو هڅو البته په فعالیتونو کې لږ رڼا واچوه. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته او ستاسو د رسنۍ ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. الحمدلله د هیواد د ورزش د ادارې فعالیتونه په داخلي برخه کې په عادي ډول سره مخ ته ځي. په دې برخه کې موږ د پام وړ برنامې درلودلې دي، پرمختګونه مو کړي دي او همدا ډول سره له بهرنۍ سیالیو څخه هم په دغه وروستیو میاشتو کې الحمدلله د افغانستان د ورزش د بیلابیلو فدراسیونونو ورزشکارانو ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. نو زموږ په فعالیتونه په دغه برخه په عادي ډول سره مخ ته ځي. هغه کومې روزانه داخلي سیالۍ چې دي هغه په عادي ډول سره موږ برګزاري کړي دي. په اوسط ډول سره په 12 میاشتو کې شاوخوا 4.5 بیلابیل انتخابي تشویقي مناسبتي سیالۍ موږ ترسره کړي دي. همدا ډول د هیواد په سطحه کوم غټ لیګونه چې هر کال ترسره کیږي هغه هم ترسره شوي دي. موږ د فوټسال لیګ ترسره کړی، د وزلوبې لیګ ترسره شو، د فوټبال لیګ یو نه وړاندې پای ته ورسېدو. همدا ډول ځینې نورې برنامې د هیواد په سطحه موږ ترسره کړي دي. د ځینو فدراسیونونو چې ملي انتخابي سیالۍ په دغه تیر یو کال کې نوې ترسره شوې د هغو ملي انتخابي سیالۍ ترسره شوې. او د فوټبال او د نورو لیګونو چې دا مخکې ترسره شوي په دې باندې به وروسته په مفصل ډول وغږیږو. اوس که دې ته راشو د اولمپیکي لوبو لوبغاړي د افغانستان د داخل نه بهر نورو په کومو سیالیو باندې بوخت دي، البته په نورو هیوادونو کې معمولا خو زموږ ورزشکاران اکثریت بهرنۍ سیالیو ته چې ځي دلته په داخل کې تمرینات کوي، په داخل کې ملي لوبډلو ته انتخابیږي. البته د ځینو برخو ځینو ورزشي برخو تمریناتي کمپونه په ځینو بهرنۍ هیوادونو کې هم ترسره کیږي. لکه څه موده وړاندې زموږ د 12 کلنو فوټبال ملي لوبډلې بهرنۍ سیالۍ درلودلې. همدا ډول فعلا د فوټسال ملي لوبډله په کویت هیواد کې په تمریناتو بوخته له کویت هیواد سره 2 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړلې. ولې اکثریت د آمادګي کوم سیالۍ چې دي یا تمریناتي کمپونه چې دي د نورو ورزشي برخو په داخل کې ترسره کیږي، بیا بهرنۍ سیالۍ ته استول کیږي. او د لاسته راوړنو په باب که راته ووایاست، د وروستیو کې د اولمپیکي لوبو اړوند لوبغاړو د پام وړ ښې سیالۍ وکړي په کور دننه بهر، دا د افغانستان د ورزش د ودې لپاره څومره مهمې دي؟ په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. په دغه وروستیو اونیو کې په دغه یو میاشت وړاندې الحمدلله افغان ورزشکارانو د نویو ځوانانو له آسیایي سیالیو څخه چې د بهرین هیواد په کوربهتوب ترسره شولې د پام وړ لاسته راوړنې ترلاسه کړلې. په دغه سیالیو کې موږ د طلا مډال وګټو. همدا ډول 15 نور مهم مډالونه مو له دغه سیالیو څخه ترلاسه کړل. په کورش برخه کې موږ مډالونه له دغه سیالیو څخه ترلاسه کړل. همدا ډول د رزمي ورزشونو په برخه کې مډالونه ترلاسه کړل. د جودو په برخه کې موږ مډالونه ترلاسه کړل چې مهم مډالونه وو. د افغانستان د ورزش په تاریخ کې له دغه سیالیو څخه مخکې موږ دومره اندازه یا په دومره تعداد مډالونه نه درلودلو. چې په دغه سیالیو کې تر ټولو مهم مډال هغه د طلا مډال و چې د فوټسال 12 کلنو لوبډلې ترلاسه کړ او د آسیا قهرماني وګټله. همدا ډول د اسلامي هیوادونو د پیوستون په سیالیو کې هم الحمدلله افغان ورزشکاران ډېر ښه وځلېدل. له دغه سیالیو څخه موږ 3 مهم مډالونه ترلاسه کړلو. د مویتای په برخه کې د طلا مډال افغان ورزشکارانو ترلاسه کړ. همدا ډول د تکواندو په برخه کې د نقرې مډال موږ ترلاسه کړ او د وشو په برخه کې د برونز مډال ترلاسه کړ چې دغه مډالونه ډېر مهم ولو او د لومړي ځل لپاره له دغه سیالیو څخه افغان ورزشکارانو په دومره تعداد مډالونه ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ د والیبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا د زون د سیالیو نایب قهرماني وګټله چې دا هم د افغانستان د والیبال د فدراسیون لپاره او د والیبال د ورزش لپاره یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. نو د بهرنیو سیالیو څخه الحمدلله لاسته راوړنې د پام وړ دي، مهم لاسته راوړنې افغان ورزشکارانو ترلاسه کړي دي. موږ امید لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې به له بهرنیو سیالیو څخه دغه لاسته راوړنې نورې هم ډېرې سي. او څه موده د مخه دلته په پلازمینه کابل کې د بیډمنټون سیالۍ ترسره شوې، د ځینو هیوادونو نه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه.
موږ به په راتلونکي کې د دغه ډول کوربتوب لپاره څومره چمتو یو او یا دا زمونږ په دغه کوربتوب باندې څومره تاثیر کوي شي؟ په دې برخه کې الحمدلله د بیډمنټون سیالۍ کومې چې بین المللي سیالۍ ترسره شوې دا دویم پړاو تیر کال هم موږ دغه سیالۍ ترسره کړې ولې البته د بهرنیو ورزشکارانو په ګډون او د هغوی په شتون سره سږ کال په هغې کې ډېر مثبت تغیرات راغلو. دغه سیالۍ په ژوندۍ بڼه د هېواد له معتبر ټلویزیون څخه خپرې شولې. همدا ډول د دریو بهرنیو هېوادونو ورزشکارانو په دغو سیالیو کې ګډون کړی و. په هغو معیارونو دغه سیالۍ ترسره شوې لکه په نور نړۍ کې چې په کومو معیارونو سره ترسره کیږي موږ هغه ټول شرایط او هغه محیط ورته برابر کړی و. انشاءالله امید لرو چې په راتلونکي کال کې دغه سیالۍ لا منظمې سي، د ډېرو هیوادونو ورزشکاران په دغه کې ګډون وکړي او موږ تمه لرو چې په راتلونکي کال کې به له ډېرو بهرنیو هیوادونو څخه د بیډمنټون په بین المللي سیالیو کې انشاءالله ورزشکاران ګډون وکړي. او افغان لوبغاړي یا د سیالیو کې څومره وځلیدل، څنګه ځلای څنګه؟ او بله مسله دا ده چې د زده کړو لپاره دا څه ډول یو فرصت و؟ ډېر ښه فرصت و د افغان ورزشکارانو لپاره. لکه دغه سیالیو د جوړولو څخه یو هدف زموږ دا دی چې زموږ داخلي ورزشکارانو لپاره د تجربو د حاصلولو په برخه کې یو فرصت برابر سي. دوی چې بیا په خارجي لوبه کې ګډون کوي تار له خارجي لوبغاړو سره دلته لوبې کړي وي، له هغوی نه تجربې حاصلې کړي وي او هغه خپل تجارب هغو ورسره شریک کړي وي دلته. نو د افغان ورزشکارانو لپاره دا یو ډېر ښه فرصت و. هغوی ډېر نوي څه دغو سیالیو څخه زده کړل. خپل هم افغان ورزشکارانو په دغه سیالیو کې شتون درلود، ګډون یې کړی و. نو په دغه سیالیو د برګزارولو او د ترسره کولو یو هدف زموږ دا دی چې افغان ورزشکارانو د تجربو د حاصلولو فرصت برابر سي. او څه موده دمخه د فوټبال غوره لیګ ترسره شو، څو لوبډلې پکې وي او بله مسله دا وه چې د طبعا د ځوانو لوبغاړو په موندنه کې به رول لرلی؟ بالکل د فوټبال غوره لیګ د 10 لوبډلو ترمنځ د 23 ورځو لپاره په پلازمینه کابل کې ترسره سو. په دغه لیګ کې سربیره پر دې چې داخلي ورزشکارانو له بېلابېلو ولایتونو څخه د هېواد له بېلابېلو سیمو څخه ګډون کړی و. بهرنیو لوبغاړو هم په ځینو ورزشي کلبونو کې یا ځینو لوبډلو کې په دغه لیګ کې ولوبېدلو. د نوي څرو د موندلو لپاره دغه لیګ ډېر ښه ثابت شوی دی. دغسې لیګونو ترسره کولو یو هدف زموږ دا دی چې په هېواد کې د داخلي ورزش په برخه کې د نویو ځوانانو د استعداد د پیدا کولو لپاره یو فرصت برابر سي او دغسې لوبو څخه موږ مربوطه لوبډلو ته نوي ځوانان او نوي استعدادونه پیدا کړو. یعنی تاسو وایئ چې ډېر مؤثر و، ډېر ګټور و، په ښه صورت سره پای ته ورسېدو. نوې څېرې پکې رابرسېره سولې او په راتلونکي کې له هغو څېرو څخه په ملي لوبډلې په برخه کې د کلبونو په سطحه لوبډلو په برخه کې او نور لیګونو کې تر استفاده کېدای سي. او اوس که راشو د بزکشۍ سیالیو ته څه موده دمخه په پلازمینه کابل کې ترسره شوې، د ځینو هېوادونو لوبغاړي هم پکې وو. د بزکشۍ د ودې لپاره دا تاسو څومره مؤثرې ګڼئ؟ ډېر مؤثر دی. یو د موږ د محلي لوبو او بل د هېواد په سطحه کوم لیګونه چې ترسره کیږي دغه لیګونه د هېواد د ورزش لپاره مهم دي او په ځانګړي ډول د مربوطه ورزش لپاره ډېر مهم دي، ځکه ورزشکار د مربوطه رشتې ټول کار تمرینات کوي، دغه لیګ ته آمادګي نیسي او هغه مربوطه لوبډلې کې دوی خپل ځان هلته پکې شامل کړي تر څو داسې لیګ کې ګډون وکړي او دغه لیګ له لارې خپله وړتیا ثابته کړي، هېوادوالو ته وښیي او د دغه لارې څخه بیا ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. نو الحمدلله د بزکشي لیګ هم په ډېر ښه صورت سره ترسره سو. 11 لوبډلو دغه لیګ کې شتون درلودو. له بهرنیو هېوادونو څخه هم شاوخوا 8 تر 10 ورزشکارانو په دغه لیګ کې ګډون کړی و. د قزاقستان له هېواد څخه، تاجکستان له هېواد څخه، د داوري په برخه کې هم بهرنیو داورانو په دغه لیګ کې لوبساري وکړله. د په ښه صورت سره ترسره سو. د بزکشي د مینوال لپاره ډېر جالب و. هره ورځ په زرګونو مینوال د دغه لوبو څخه لیدنه کوله او د لوبې د ورزش د ودې لپاره یو ډېر ښه فرصت و. او اوس که په ټوله کې د ورزش او د ستاسو د ادارې اړوند که راته ووایاست، اوس موږ په کوم لوري روان یو دغه د وروستیو فعالیتونو ته په کتو؟ الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت څخه وروسته په دا 4 کلونو کې موږ د هرې ورځې په تېرېدو سره پرمختګ کړی دی، مثبت تغییر مو کړی دی او په دغه برخې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. په داخلي ورزش کې زموږ داخلي سیالۍ پیاوړې سوي دي. د کال په تېرېدو سره زموږ د سیالیو په ترسره کولو په تعداد کې ډېروالی راغلی دی. تر ټولو مهمه دا ده په داخلي ورزش کې چې موږ ورزش چې دی د هېواد له یوې نقطې څخه د هېواد ټولو نقطو ته انتقال کړ.
مخکې به زیاتره فوکس په پلازمینه کابل و د ورزش په برخه کې ملي انتخابي سیالۍ به ټولې په پلازمینه کابل کې ترسره کېدلې. اوس الحمدلله د هیواد په سطحه سیالۍ په ولایتونو کې ترسره کېږي. د هیواد په هر ګوټ کې زمونږ ورزشي برنامې دي، په منظم ډول ورزشي ټورنمنټونه ترسره کېږي. د ورزشي فدراسیونونو د نمایندګۍ استازولۍ په ډیروالی کې د پام وړ تغییر راغلی دی. اکثریتو ورزشي فدراسیونونو خپل نمایندګۍ په ولایتونو کې ډېرې کړي دي، پراخې کړي دي. د هیواد هغو ورزشونو ته ځانګړی پام شوی چې پخوا دغو ورزشونو ته پام نه کېدو یا مثلا توجه ډېره کمه کېدله. هغو ورزشونو ته موږ پام کړی دی. په ځانګړي ډول د هیواد محلي دودیزو ورزشونو ته ځانګړی پام شوی دی. په دې برخه کې ډېر ښه پرمختګونه لرو. د دې ترڅنګ له بهرنیو سیالیو څخه هم لاسته راوړنې د کال په تېرېدو سره ډېرې شوي دي. موږ په لومړي کال باندې بالکل لکه دا د دې ښکارندویي کوي چې دلته په داخل کې ورزش پیاوړی شوی دی. کله چې زموږ ورزشکاران له بهرنیو سیالیو څخه لاسته راوړنې ډېرې راوړي، میډالونه ګټي، مقامونه ګټي، هغه د دې وجه وي چې دلته په داخل کې ورزش پیاوړی شوی دی، ورزش ته ډېر کار شوی دی، ملي لوبډلې پیاوړي شوي دي. موږ پیاوړي ورزشکاران موندلي دي، ملي لوبډلو کې ځای ورکړی دی او بیا بهرنیو سیالیو څخه د هغوی لاسته راوړنې ډېرې شوي دي. په لومړي کال موږ له بهرنیو سیالیو څخه 14 میډالونه درلودلو. په دویم کال د میډالونو تعداد 22 میډالونو ته ورسېدو. په دریم کال د میډالونو تعداد له بهرنیو سیالیو څخه 92 میډالونه. الحمدلله په دریم کال په څلورم کال په د دغو میډالونو تعداد له 120 څخه لوړ شو او بیا له هغه څخه وروسته په وروستیو میاشتو کې هم موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. او وړاندوینه کوي چې دلته یو اراده موجوده ده، دلته یو فکر شته چې د ورزش د ودې لپاره ورته کار کیږي. هم د ورزش په برخه کې قوي اراده موجوده ده او منظم ډول سره موږ د برخه کې کار کوو د خپل تخنیکي پرسونل پر مټ باندې، او هم د ورزش اداره موجوده دلته. په دې پراس کې د ورزش د خدمت لپاره، د ورزش د پیاوړتیا لپاره ژمن کسان شتون لري. موږ تل کوشش کړی چې د افغانستان ورزش معیاري سي، پیاوړی سي، هم په داخلي برخه کې او هم په بهرنۍ سیالیو په برخه کې. او الحمدلله په دې برخه کې د وخت په تېرېدو سره موږ ډېر مثبت تغیرات کړي دي. ورځ په ورځ پرمختګ مو کړی دی. امید لرو چې په راتلونکي وختونو کې به له ده څخه ډېر پرمختګ وکړو انشاءالله. او دغه د تخنیکي اړخ یادونه تاسو وکړه. اوس موږ په کوم وضعیت کې یو؟ مخکې به مثلا د نورو هیوادونو راتله زموږ د تخنیکي ستونزې به تغییر هغوی حلولې. تاسو اوس دې برخه کې څه کړي دي؟ یا په اکثریاتو برخه کې موږ په دې برخه کې ستونزه نه لرو الحمدلله. زموږ د هیواد ډېر مهم او هغه د نړۍ په سطحه کوم ورزشونه چې دي موږ په دې کې کادري پرسونل لرو. موږ په دې کې 10 سیالۍ ترسره کوو لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ترسره کېږي. هغه معیارونه موږ ټول پکې مراعات کړي دي. د دې لپاره موږ کافي اندازه پرسونل لرو او د خپل د کادري برخې د روزنې لپاره، د دوی د پیاوړتیا لپاره موږ منظم پروګرامونه هم لرو. په دا تیر کال کې په مختلفو ورزشي رشتو کې موږ روزنیز ورکشاپونه او سیمینارونه درلودلو چې په دې برخه کې کادري پرسونل په خپل اړوند ورزشي رشته کې روزنه ولیدله. په ځینو ورزشي برخو کې له بهر څخه مدرسین او روزونکي دلته راغلي ول، هغوی ورته تدریس ورکړ او هغه نوي معیارونه او نوي شرایط د هغه اړوند ورزش ورته تشریح کړل او هغه یې ور زده کړل. او د امکاناتو خبره هم ډېره مطرح کېږي اوس مهال د اولمپیکي لوبو په برخه کې. دې برخه کې تاسو څومره امکانات لرئ او بهرنۍ مرستې څومره مهمې دي؟ په دې برخه خو تر اوسه پورې هغه څه امکانات چې موږ لرو، البته داخلي بودیجې څخه موږ هغه ټول د ورزشکارانو په خدمت کې مصرف کړي دي. موږ د ملي فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ په منظم ډول سره ترسره کړي دي. د دې ترڅنګ مو د ورزشکارانو عصریه هم الحمدلله په دا تیر کال او سږ کال هم په نږدې راتلونکي کې پیل سي، هغه هم ورته اجرا شوې ده. له بهرنیو ادارو څخه د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا ځینو نورو ورزشي ارګانونو د موږ د ورزش د ادارې او د ځینو فدراسیونونو داخلي بودیجه نه ده ورکړې. ځینو ستونزو او ځینو علتونو له وجې څخه موږ امید لرو چې دغه مشکلات حل سي. هغه بودیجه هم د افغانستان د ورزش لپاره ادارو ته ورکړل سي تر څو د افغانستان داخلي ورزش نور هم پیاوړی سي، د ورزش د پیاوړتیا لپاره له هغه څخه پکې استفاده وسي. او هغه لوبغاړو ته چې د اقتصادي ستونزو سره لګیا دي بیا هم خپل ورزش ته دوام ورکوي، څه ډاډ ورکولی شي؟ موږ له خپل اړخ څخه یغوی سره پوره همکاري کړې ده. تر ټولو لومړی او تر ټولو مهم د ورزشکار لپاره دا دی چې هغه د خپل استعداد مطابق
مطابق هغه ته د ورزش کولو او د تمریناتو کولو زمینه مساعده سي او که چیرته استعداد او وړتیا ولري هغه ته په ملي لوبډلې کې ځای ورکړل سي. دغه پروسه موږ په شفاف ډول سره مخ ته وړې ده او په د هغوی د تشویق په برخه کې کله چې له بهرنیو سیالیو څخه هغوی میډالونه ګټلي دي، د دې ترڅنګ په ځینو برخو کې هغوی ځینې همکارۍ ته ضرورت لري، خپل وس هغه امکانات چې ورزش ادارې په پام کې په خپل واک کې لري او په لاس کې لرو هغه موږ د هغوی د خدمت کې مصرف کړي دي. په راتلونکي کې هم انشاءالله موږ ژمنه کوو چې دوی د استعداد مطابق به دوی ته د ورزش کولو او په ملي لوبډلې کې د ځای موندلو فرصت برابرو او کوم امکانات چې موږ په خپل لاس کې لرو هغه دوی په خدمت کې مصرفو. ډیره زیاته مننه. سلامت. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست ویان اتل مشواڼی و چې د ورزش په روانو فعالیتونو را سره غږېده.